مقتدی د امام پسې په سجده او رکوع کې څومره تسبیحات ویلی شي؟ ګران کتونکو امام له پکار دی چې کله سجدې ته لاړ شي نو د درې ځل تسبیحات وایي. که چېرته درې ځل تسبیحاتو نه کم ویل یعنې دوی ویل یا یو ویل نو د چې د خلاف سنت کار وکړو او د چې دغه عمل مکروه تنزیهي وګرځېدو، بلکې رد المختار لیکلي چې دا د مکروه تنزیهي نه هم زیات دی او درې ځل تسبیحات د دپاره ویل دا ضروري دي. او که چېرته امام 15 ځل ویل نو دا 15 ځل ویل د دپاره دا اوسط دي، او که چېرته 9 ځل ویل نو دا 9 ځل د دپاره دا پوره دي. خو که چېرته یو مقتدي د امام پسې ولاړ دی، آیا دغه مقتدي څومره تسبیحات ویلی شي؟ دغه مقتدي دپاره هم 3 ځل ویل دا لازمي دي، ضروري دي. که چېرته 3 ځل ویل نو د چې د خلاف سنت کار وکړو، یعنې سنت یې ترک کړو، سنت یې پرېښودلو. او د 3 نه سوا د دپاره تاک عمل که چېرته 3 وایي یا 3 نه سوا 15 ویلی شي، 9 ویلی شي، 9 ویلی شي، داسې 11 14 داسې تاک چې څومره وي د لپاره دا جایز دي. خو چې څومره مقدار راغلی په کتابونو کې 3 دا چې د ادناو یعنې کمه درجه ده، او بیا 15 ځل ویل دا اوسط دي یعنې منځ درجه ده، او 9 ځل ویل دا چې د هغه اعلی دي یعنې اوچته درجه ده. او که دې نه چا سوا ویل په دې کې څه حرج نشته دی، ویلی شي. خو امام له پکار دی چې هغه د مقتدیانو رعایت وکړي، هغې خیال وساتي. یعنې که چېرته امام چې د هغه 9 ځل تسبیحات وایي نو په دې کې داسې مقتدیان وي چې هغه ضعیف وي، هغه بیماران وي، هغوی ته تکلیف رسېږي، نو په دا وجه باندې چې بیا دې جومات ته نه راځي، جمع نه کوي. نو دې وجه نه چې د امام له پکار دی چې هغه 3 ځل تسبیحات وایي، نو په دې کې فرض او سنت دواړه دا شي، او دغه امام چې دغه مونځ کېږي په دې کې څه خبره نشته. او که دې نه چا زیات ویلو په دې کې څه خبره نشته، بلکې دا مستحب عمل دی، په دې باندې دته ثواب ملاویږي.